د افغانستان د بشري ناورین د مهارولو لپاره د بریتانیا 3 کلنه ستراتیژي سلګونه میلیونه پونډه مالي مرسته به په کومو برخو ولګول شي. د لندن له زړه څخه د افغانستان د ځپل شوي اقتصادي او بشري وضعیت لپاره د یو بېمخینې مالي ملاتړ اعلان. د بریتانیا واکمنۍ د یوې ستراتیژیکې پریکړې پر بنسټ په راتلونکو 3 کلونو کې د افغانانو د لاسنیوي په موخه په ټولیزه توګه د سلګونه میلیونه پونډه مرستې د ځانګړي کولو خبر ورکړی دی. پوره جزئیات ویډیو کې وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د منځني ختیځ، افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا وزیر پر رسمي توګه اعلان کړی چې هیواد به یې په راتلونکو 3 کلونو کې هر کال 1.5 میلیونه پونډه د افغانستان له بشري وضعیت سره د مرستې په موخه لګوي. د نوموړي په وینا دا لوړ مالي ملاتړ به په 5 حیاتي او د پام وړ برخو لکه د روغتیايي خدمتونو پیاوړتیا، زده کړو، د خلکو د معیشت د ښه والي، له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنېدونکو ته د لومړنیو خدماتو برابرولو او د اقلیمي بدلونونو له امله د رامنځته شوو ګواښونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په مصرف ورسیږي. د دغې مالي بستې تر ټولو بنسټیزه برخه دا ده چې لږ تر لږه د دې مرستو نیمایي یا 50% برخه به په مستقیم ډول د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره وقف کیږي. نوموړي د دې مالي کڅوړې د اعلان پر مهال په افغانستان کې شته بشري وضعیت ته په اشارې سره زیاته کړې چې اوس مهال شاوخوا 22 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته جدي اړتیا لري او د اټکلونو له مخې په روان 2026 کال کې به نږدې 15 میلیونه ښځې، نجونې او ماشومان یوازې د سوی تغذیې یا خوارځواکۍ د درملنې لپاره دغو نړیوالو مرستو ته سترګې په لاره وي. تاسو د بریتانیا مرستې ته په کومه سترګه ګورئ؟ آیا دا مرستې به په بنسټیز ډول د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راولي؟ خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.